عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لري او د ولس ګیلې هم دي او الزامات هم دي، خو تاسو ته به حقیقت پته نو تاسو نه ځکه پوښتنه کومه ویل کېږي چې یاره په ان پی کې یا په عوامي نېشنل ګوند کې چې کوم جمهوریت یعنی کومنګ وګورو د ولی خان په دور کې چې کوم دی اجمل خټک دا چې کوم دی صدر د پارټۍ صدر او با اختیار صدر، نن سبا ویل کېږي چې یاره ان پی چې کوم دی دا د ایمل خان د فیصلو پابند ده، ایمل خان چې سوی هغه به کېږي. نو دا حقیقت ته پارټۍ کې هغه جمهوریت جنازه وته او کنه دا پراپګاندا ده؟ دا سیده کنه چې دا د جمهوریت او یا د پولیټیکل پارټیز دا کم افکار چې موږ لرو نو دا راغلي د ویسټ نه دی وطنونو ته، د غرب نه راغلي دي. د دې پولیټیکل پارټیز ارتقا چې کومه دا په غرب کې شوی نو هلته ګوندونه مثالي شو، قانون او ټولنې مثالي شو، ریاستونه مثالي راله. دلته خو موږ لښکري پاتې شوي، موږ پښتانه دا په ټرایبلیزم کې ښکیل پاتې شوي. د سیاسي ګوند تصور خو په شلمه پیړۍ کې په لومبي ځل بیا باچا خان دلته کې راوړو، یو پیړۍ پخوا په دې کې د سیاسي ګوند تصور هم نه و. نو دا زمونږ سیاسي ګوندونه هم هغه د روایتي مشرۍ لاندې پاتې دي. نو بیا ته یو روایتي ټولنه کې اوسېږي، د پښتنو معاشره دا لا قومیت ته نه ده رسېدلې، دا د نیشنالیزم د ارتقایي پړاوونو نه دی چې دا لا په ابتدایي سټیج کې ده، د دې نه تېرېږي په دې د ټرایبلیزم اثرات شته. نو چې ته یو روایتي معاشره کې اوسېږي نو هلته یو روایتي مشر او کورنۍ ته ډېر احترام ساتل کېږي، بلکې دا ټول د تھرڈ ورلڈ المیه ده. په تھرڈ ورلڈ کې ته ګوره د پیپل پارټۍ سیاست وګوره کنه، یا په مسلم لیگ کې په دې وطن کې ته وګوره، یا په مذهبي ګوندونو کې مولانا پل رحمان د چا زوی دی یا د هغه نه پس د هغه زوی دی. یعنی په ځینې خلکو دا قامونه په اسانه باندې راغونډېږي. که دا ټولنه مثالي شو، سیاست د ارتقایي پړاوونه نه رالې نو دا روایتي موروثیت چې ورته موږ وایو دا به یو وړښته شي. حالانکه عوامي نېشنل ګوند کې تاسو مثال ورکړو اجمل خټک هم پاتې شوی دی، یا مطلب دا دی داسې په دې صوبایي صدر کې په دې وخت کې زموږ مې افتخار سے به عام ولسي سړی صوبایي صدر دی. ایمل خان په دې وخت کې مرکزی مشرتابه دی، خو د عوامي نېشنل پارټۍ فیصلې مرکزی سنټرل ورکینګ کمیټي د داغه کوي یا مرکزی کابینه د پاغي کې مشاورت کیږي. نو دا سینه د چې یو فرد کوي، بلکې دا یو مشاورتي عمل سیاسي ګوندونه لري. دا هغه سیاسي ګوندونو د مشاورت پرنا کې دویمه خبره دا رضا اکثر پښتنو ته موږ دا وایو، ایمل خان په دې وخت کې په سېنات کې ناست دی، د بلوچستان نه د پارټۍ په وټونو باندې راله، خو پښتانه ټول ورځ لګوي ایمل خان د بلوچستان، لکه بلوچستان کې هم زموږ پارټي ده. بیا بلوچستان کې دیارله د پښتنو ضلع دي، جنوبي پښتونخوا، منګه جنوبي پښتونخوا یې راکړې، موږ وایو بلوچستان پښتونخوا برخه ده. نو ایمل خان د خپلې پارټۍ په وټونو باندې راله. خو سوال دا دی چې د سېنات په فلور ایمل خان ودرېږي نو په غیر د پښتون د مسلې نه بله خبره نه کوي. په ځای د دې موږ چې ایمل خان اپریشیټ کو نو ټوله ورځ پښتانه چې کوم دی هغه ته پیغورونه کوي، نو چې پیغورونه کوي نو ایمل خان هم بې انسان دی، رد عمل هم راځي، ریاکشن هم راځي، خبرو کې لاندې باندې هم راځي، ځکه موږ یو انسان قبلولو ته تیار نه یو. زما سوچ دا دی که ایمل خان د دې قام دپاره کمزورې خبره وکړه، د دې قام په حق کې کمزوري وکړله، دا ټول قام چې کوم دی بیا به دې تپوس وکړي. خو که نه په ایماندارۍ خبره کوي، په دې وخت کې د ټول پاکستان په پارلمان کې که سټیټ ته بدماشانو ته څوک خبره کوي دا ایمل ولی خان دی، بل څوک دا جرأت نه لري. دا ډېر ګران کار دی. نو زه اکثر پښتنو ته دا وایم که نه سیاسي اختلاف وکړي، د عوامي نېشنل پارټۍ سره هم وکړي، د ایمل خان سره هم، د مولانا پل رحمان سره هم وکړي، او په تهذیب کې، په دایره کې، په اخلاقیاتو کې، سیاسي اخلاقیات او د وطن اقدار او د اسلام روایت مه هېروئ. دا موروثیت چې ورته موږ څه وایو که نه، نو د پښتنو موروثیت څه دی؟ ایمل ولي له موږ ځمکه ورکړي، غرونه م ورکړي، پټي م ورکړي، ګاډې م لاخي، څه م کړي، بنګلې م ورکړي. موروثیت څه دی؟ ویرې دي، دماکې دي، تھریټس دي، مرګونه دي، زورل دي په یو شکل بل شکل. نو دې موروثیت ته که ستا څوک تیاریږي د هغه شکریه ادا کول پکار دي. اختلاف هم دی بالکل یې وکړي، دا اختلاف په یو مهذب فورم باندې، په یو مهذبه لهجه باندې. نو زما په خیال باندې د موروثیت دا قصه ډېره تاریخي ده په دې وطنونو کې. موږ له ځینې حقیقتونه قبلول پکار دي. که یو دم ټوپ وو که نه نو دا روایتي ټولنه به هم دې خوره شي، دا روایتي د سیاست سټیج به هم دې ختم. ځینې خلک غواړي دا ولی باغه یا د ایمل ولی خان کورنۍ 100 کاله تحریک لري، 100 کاله تاریخ لري، او کم از کم د قام په باره کې تر اوسه پورې بیکاري نه کړي. صحیح بالکل دغه سره زه اتفاق کوم. خو که موږ وګورو د عوامي نېشنل ګوند نه چې کوم دی ډېر ښه خلک چې کوم دی دا لاړه، غلام بلور حاجي غلام بلور چې کوم دی لاړو، نو عوامي نېشنل ګوند په دې باندې جړل چې یاره
پیښور نه چې کوم دی زمونږ پارټي کمزوري شوه. نو دا د عوامي نېشنل پارټي کمزوري نه چې په پیښور کې دی صرف یو غلام بلور بل لیډر پیدا نکو یا کومنګ وګورو نو افراسیاب خټک چې هغه یو ښه علمور او دانشور شخصیت او هغه لاړو. دغه چې کوم دی بشرا ګوهر کو وګورو د جنډر ډسکریمینیشن یو ښه کردار ادا کو. دا غین علاوه زاهد خان چې اوس جدي پارټي ترجمان هغه چې کوم دی نن سبا د بلی پارټي ترجمان دی. دا دومره لوی خلک د پارټي نشي لاړ د پارټي نقصان نه دی. دا سیدا چې یو خدای عوامي نېشنل پارټي په اړه کې تاسو خبره کوي چې کم حالات په عوامي نېشنل پارټي تیر شو کنه 1200 لیډران جی او ډیر د کار خلک دا دومره په بیرحمۍ اوجل شو کنه جی که په بل سیاسي ګوند باندې دا گزار شوی نوم او نشان به ختم شوی وي. ها یعنی دومره بیا تاسو د پیښور خبره کوي نو پیښور کې زمنګ سا چې څومره لیډرشپ دا قتل شو. صحیح. تاسو د بلاور د کورنۍ خبره کوي یو ډیر لوی تاریخ دی دغه کورنۍ. خو سوال دار بشیر بلاور قتل کو، شبیر بلاور قتل کړو، سراج خان قتل کړو، هارون بلاور قتل کړو. یو لوی یو تسلسل دی د قتلونو. نو پورا یو ریاستی مشینګری چې کم ده جی د دې قتلونو شاته ولاړه ده. جی مقصد پکې دا چې دا نظریه خو من خلک ختم نه کړه خو چې د علامتونه ختم کو. نو دا غي نتیجه دا ده چې یو نظریه په خاوره کې وجود لري کنه نو دا په قتلونو څوک نه ختمي. عوامي نېشنل پارټي نن هم په قامي او لسی سټیج باندې ډیره موثره ولاړه ده. د ووټ دا قصه د ووټ لګ دی ډیر دی. نو دلته د ووټ حالت څه دی؟ په دې ووټ زمونږ باور ختم شوی دی. په 15 فارم کې به سړی ګټلې او په 40 کې به وبېلله جی یا په ټول وفاقي حکومت داغه کېږي دا د 40 فارم حکومت دی. په صوبایي حکومت کې 15 امپیاګان داسې ناست دي د دې صاحب اقتدار خلکو چې د سټامپ پیپر لیکلي دي د ریاستي ادارو سره چې بس موږ به غوږونو لګوتې وړو چې سم ویل هغه به کوو. نو د دې یعنی د دې پولیټیکل انجینیرینګ په نتیجه کې دا فیصله دی موږ ونو چې کم سیاسي ګوند کمزور دی یا کم زورور دی. په باجوړ کې موږ صوبایي الیکشن وکړو آزادانه او دا صوبایي الیکشن په قامي اسمبلی کې موږ ته ګوتې ووالې یو ورور زمونږ ووجل شو د الیکشن ماحول هایجیک شو. او چې لږ موږ ته موقع میله شو عوامي نېشنل پارټۍ په باجوړ کې سیټ وګټلو. دا یو ډېر تاریخي کار وشو چې دلته کې یو جګړه ده یو بدبختی او تباہي پاتې شوې ده. او د باجوړ غوندې په سیمه کې عوامي نېشنل پارټي مقبوله ده. یو اقتدار ته ورسېده یو اثر لري په سیاست باندې. په ټوله پښتونخوا کې د عوامي نېشنل پارټۍ سیاست که سیټونه نه لري هم اثر لري. نو زما په خیال باندې د بلاور کورنۍ د عوامي نېشنل پارټۍ خلاف چې څه وشو کنه که دا د ډیرو غټو خلکو خلاف شو نو هغوی به نام و نشان نه وي. نو په دې وخت کې یقینا په سیاست کې مشکلات شته دي. داسې حکمرانی په پښتونخوا کې جوړه ده چې ما مخکې مو ویله چې مذهب پال او قام پال سیاست یې په د منځ نه ویوړو. حالانکه بنیادي قام پال او مذهب پال سیاست د دې خاورې سیاست دی. جنون خلک دی ولسی خلک دی. خو داسې هایبرډ رژیم چې کوم دی په دې خاوره جوړ کړلی شو چې ټول سیاسي عمل یعنی تو ورالو ګوره په ټول سټیټ او پښتونخوا کې غیر نظریتي دور دی. سیاسي نظریې د شکست سمخ شوي. سیاسي ګوندونه کمزورۍ له بوتلله. دا د غیر سیاسي قوتونو ارادي عزایمي چې پولیټیکل عمل دی کمزوري. نو چې سیاسي لیډرشپ او سیاسي ګوندونه کمزوري دا غیر جمهوري او غیر سیاسي قوتونه به ګټه کوي. زور بلري واک به د هغوی سي نوم به د سیاست استعمالیږي. نو ځکه خپل عمل جاري ساتل پکار دی. عوامي نېشنل پارټي خپل مزل جاري ساتي. بیا به هم په میدان کې که د دې قام یو وټم نه وي که نه نو د دې قام خبره به د ټولو نه مضبوط عوامي نېشنل پارټي کوي. صحیح.